مونږ که ولاړ یو تر سبا خبرې نه ختمیږي. مونږ که ولاړ یو تر سبا خبرې نه ختمیږي. او زه ناوخته شو اشنا خبرې نه ختمیږي. او ما به دا نه منل چې داسې د خو اوس یې منم. ما به دا نه منل چې داسې د خو اوس یې منم. د دوو مینو په رښتیا خبرې نه ختمیږي. چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم. چې درنه وغواړم زړه مثال خبره کوم. رد عمل به دې وي څه مثال خبره کوم. او د لاس په نښو به مې اور پورې کوي او که نه. د لاس په نښو به مې اور پورې کوي او که نه. ستا چې وي بل سره واده مثال خبره کوم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور امیر قرار په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې. یقینا ګرانو مینوالو، همیشه تاسو کتلي دا قسم وي دا تکلم وي چې دا شاعران ملګري دا لیکوالان ملګري راولو ستاسو دپاره ترنه ښایسته ښایسته شعرونه غزل نظم ریکارډ کوو او ستاسو مخې لی راوړو. دغه شان د کې مې نن بیا یوه ښځه کړې ده، یو تکل مې کړی دی. راغلی یم د یو ډېر خوږژبي شاعر خواله چې نوم یې دی بلال دلګیر. د ټولو نه مخکې خو بلال صاحب تاسو ته په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې هرکلی کوم. ډېره زیاته مننه، یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ چې موږ له په دومره لنډ تنګ وخت کې دومره ټایم راکړو. مننه ستاسو، ډېره زیاته مننه. یقینا ګرانو مینوالو، ذکر مې وکړلو چې بلال صاحب مې په خوا کې د ستاسو وخت ډېر زیات نه اخلم او راځم د بلال صاحب نه ښایسته ښایسته کلامونه ریکارډ کوم او ستاسو مخې لی راوړم. بلال صاحب دې وخت کې چې کوم زموږ ادبي ملګري دي د زړه قرار پیج والا، تاسو بالکل نیغ په نیغه ګوري. څه لیکل مو کړي دي جي، څه به ورته ډالۍ کوو؟ ټولو ته د غزل نه مخکې یو څو شعره چې دعا کې د خپل خوږ زړګي ارمان غواړي او جاړي. دعا کې د خپل خوږ زړګي ارمان غواړي او جاړي. په نیمه شپه راپاسي خپل جانان غواړي او جاړي. او یوه ذره ارام ته مې دی نه پرېږدي قسم دی. یوه ذره ارام ته مې دی نه پرېږدي قسم دی. دا زړه رانه هر وخت یو انسان غواړي او جاړي. او په یو دوه کې حیران یم چې څه وکم یارانو. په یو دوه کې حیران یم چې څه وکم یارانو. هغه زمان ستوري د اسمان غواړي او جاړي. او مستۍ کې وم پوی نه شومه بنګړي مې ورله مات کړه. مستۍ کې وم پوی نه شومه بنګړي مې ورله مات کړه. دلګیره د بنګړو رانه تاوان غواړي او جاړي. او غزل درته وایم چې که مې د خوږ زړګي درمان شو څومره چک په واچئ. که مې د خوږ زړګي درمان شو څومره چک په واچئ. که دغه ښکلی مې جانان شو څومره چک په واچئ. که مې د خوږ زړګي درمان شو څومره چک په واچئ. که دغه ښکلی مې جانان شو څومره چک په واچئ. او ډېرې مودې نه چې مې زړه کې دی قربان دې شمه. ډېرې مودې نه چې مې زړه کې دی قربان دې شمه. نن که پوره هغه ارمان شو څومره چک په واچئ. او ته به ایساره شي زمونږ کره په خپله شپې ته. ته به ایساره شي زمونږ کره په خپله شپې ته. که راشورو په شړق باران شو څومره چک په واچئ. ته به ایساره شي زمونږ کره په خپله شپې ته. که راشورو په شړق باران شو څومره چک په واچئ. او زه خپله ګټه تاوان پیژنم نو ځکه وایم. زه خپله ګټه تاوان پیژنم نو ځکه وایم. که دا سړی په ما تاوان شو څومره چک په واچئ. او ته خو دلګیر ته دومره ګران یې چې څه حد یې نشته. ته خو دلګیر ته دومره ګران یې چې څه حد یې نشته. که لږ په تا باندې هم ګران شو څومره چک په واچئ. ډېره زیاته مننه. یقینا ګرانو مینوالو، تاسو ګوره چې بلال دلګیر صاحب مې په خوا کې دی او یقینا چې هغې ډېر ښایسته کلام لیکي، ډېر ښه شعر لیکي. نو غواړو چې داسې یو کلام نیم بل هم ریکارډ کړو ستاسو مخې لی راوړو. دلګیر صاحب یو کلام نیم بل هم چې زموږ د مینوالو ته ډالۍ کړي ستاسو به ډېره مننه وي. مونږ که ولاړ یو تر سبا خبرې نه ختمیږي. مونږ که ولاړ یو تر سبا خبرې نه ختمیږي. او زه ناوخته شو اشنا خبرې نه ختمیږي. او ما به دا نه منل چې داسې د خو اوس یې منم. ما به دا نه منل چې داسې د خو اوس یې منم. د دوو مینو په رښتیا خبرې نه ختمیږي. او دی داسې چپ ښه دی قلار شي چې دی ونه چیړئ. دی داسې چپ ښه دی قلار شي چې دی ونه چیړئ. که دی لګیا شو د ده بیا خبرې نه ختمیږي.
او که ستا په زړه څه وي نو ته راته اول ووایه که ستا په زړه څه وي نو ته راته اول ووایه که زه شروع شوم بیا زما خبرې نه ختمیږي او په خپله دومره خبرلوسې چاله وار نه ورکې په خپله دومره خبرلوسې چاله وار نه ورکې ته ماته وایې مړه ستا خبرې نه ختمیږي په خپله دومره خبرلوسې چاله وار نه ورکې ته ماته وایې مړه ستا خبرې نه ختمیږي او دا خو دنیا ده څوک په یو څه څوک په بل څه وایي دا خو دنیا ده څوک په یو څه څوک په بل څه وایي راځه دلګیره د دنیا خبرې نه ختمیږي ډېره زیاته مننه واه ډیره زیاته مننه یقینا ګرانو مینوالو تاسو وکتل چې بلال دلګیر صاحب مې پخوا کې او د هغې نه مې ښایسته ښایسته کلامونه ریکارډ کړل ستاسو مخې له مې راوړل تر بل پروګرام پورې خپل رور امیر قرار لور کې اجازه ته د لوی الله په امان